د بنسټیزو پروژو د پرانیستې په دوام دا ځل د میدان وردګ ولایت د امیرداد ولسوالۍ په دورانیو سیمه کې د یاد ولایت د سیندیز حوزې ریاست له لوري د 4.5 میلیون افغانیو په ارزښت د چکډیم چارې چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې پیل شوې وې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا چکډیم چې د اوبو انرژي د وزارت لخوا څخه د میدان وردګ ولایت د امیرداد د دورانیو سیمه ته منظور شوی و، الحمدلله په 3 میاشتو کې دې کارونه سرته ورسېدل او په دې باندې 4.5 میلیونه بودیجه د اسلامي امارت مصرف شوې ده او خلک ورباندې خوشحاله دي. ځان دا احساسوم چې زه د تاسې یو خادم یم، ان شاء الله د تاسې د صحت په بخش کومې کلینیکونه چې ارتقا نه لري ان شاء الله زه به د خپل د ریاست رئیس د ولایت سره خبره کوم د تاسې صحت ته به ارتقا ورکو او همدغه رنګه د ما اوس غږ د سیندیز حوزې مسؤل باندې انکشاف دیهات رئیس ته هم دا خبره کوم، د حوادثو رئیس ته هم دا خبره کوم، دا مې در سره وعده ده. دا سیمه چې وخت نا وخت به د سختو سیلابونو شاهده وه، اوسیدونکي وایي چې په دې چکډیم سره به تر ډیره اوبه مهارې او د سیلابونو مخه ونیول شي. شکر الحمدلله نن موږ د درانیو باباخیلو په کلي کې یو او دلته یوه ډېره ګلالۍ پروژه پلې شوه او مسلسل مقررا یې والي صاحب نظارت وکړه، په اوایلو کې هم راغی، اوس هم راغی، اوس به انشاءالله پټۍ پرې کېږي. د دې موږ په کلي کې 3 کاله مخکې چې 100 رغله شهیدان یې وکړل، که د پکر زخمیان یې وکړل او کورونه یې د خلکو ړنګل، کلاګانې یې مسجد هم یې خراب کړو تر یوې اندازې پورې. نو موږ خدای ته امید لرو چې انشاءالله یو څه به د دې هغه هم ورسره وشي او هغه ډېره تر دې نه هم چې ورته خوشحاله یو هغه دا ده چې خدای کول د مځکې لاندې اوبه به انشاءالله سطحه ورسره لوړه شي. د میدان وردګ ولایت د سیندیز حوزې ریاست مسؤلین وایي په پلان کې ده چې د دغه ولایت ټولو ولسوالیو کې د اوبو مهارولو او سیلابونو د مخنیوي په موخه 15 لوی او واړه بندونه ورغوي.